السلام علیکم ګرانو ملګرو، ستاسو ورور واحد افریدی ما راغلی ما جلات خان زړیوال صاحب ته. ګرانو ملګرو، تاسو چې څنګه تیر ځل یو نظم اورېدلی و د مور په حوالې سره چې ملګرو ډېر خوښ کړی او په میلیون باندې ملګرو لیدلی او په لکونو خلکو لیدلی و، هغه انداز کې یو بل نظم، انقلابي نظم چې تاسو به د هغې نه هم ډېر انشاءالله خوښیږي. نو راځئ ملګرو چې جلات خان صاحب ژوند وپوښتو او بیا ترېنه هغه نظم واورو. سلامونه مې واخله جلات خان صاحب. جلات خان صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله، شکریا. هغه نظم چې د مور نظم تا ماته ویلی و، هغه ملګرو ډېر زیات خوښ کړی و، نو هغه انداز کې یو بل نظم تا راوړی ده، هغه ملګرو سره شریک که او د زوړ نظم به څه ملګرو ته څه وایې د هغه نظم بارې؟ زړه نظم په باره کې خدای یم ملګرو ته ټولو ته سلامونه. او خبره عرض مې ورته دا ده چې هر بچی د مور بچی ده او هر مور د بچي مور ده. نور به دې نه مزید پې باندې زه څه وایم ته که نه، هر بچی هم داسې کېدلی شي، هر مور داسې کېدلی شي. نو زه خو یایم چې د مور پلار غوندې هستي په ظاهر کې بیا نه میلاویږي. او چا چې ژوندی وي الله دې ورته عمرونه ډېر کړي، او الله دې ورته دعاګویې وګرځوي، او چې چا مړي وي الله دې وبخښ کړي، او بچو ته د خدای توفیق ورکړي چې هغو پسې دعاګانې کوي. نو الله پاک غفور رحیم ده، بې نیازه بادشاه ده. او ټولو ملګرو ته مې دا عرض ده چې مشر چې دوی ورځې نه مشر یي، د نبي علیه صلات وسلام ختم النبیین محبوب کبریا قابل قدر قابل احترام زمانې ته نږدې وي، د هغه څه قدر پکار وي. نو دا ټولو ته مې دا عرض ده چې د مینې او د اخلاص سره لکه ټیم تیر کړي که نه، مور ته پلار ته چې په ډک نظر وګوري نو ډېر غټ ثواب لري، او الله دې ټولو ته بښنه وکړلی کړي. نو بس دا یو نظم ده. هغه نظم ملګرو سره شریک کا چې پښتنو دپاره د لیکلی انقلابي نظم د هغه نظم ملګرو سره زه خو یم چې کوندې ما د خپل ځان دپاره لیکلی و، خو چلو شو اوس پکې ټول ملګري رالو که نه. نو هغه نظم به یې ته ویم، خو مطلب دې کې ده که نه چې دا د ما لنډۍ توره ده. نو دا په دا لنډۍ تورې باندې نظم ده که نه. مورې لنډۍ توره مې راکه بس که جنګ لازمه، زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. مورې لنډۍ توره مې راکه بس که جنګ لازمه، زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. زما په زړه د غم چاړې نورې زاهیږي کله، سوریا سوریا زړګی مې هغسې راغېږي کله. وینه د تن مې ګرمه شوي د سړېږي کله، وینه مې ګرمه ده د ګرمو تورو شړنګ لازم. زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. مورې لنډۍ توره مې راکه بس که جنګ لازمه، زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. یو مسلمان د بل د غمه خلاصېدلی نشي، چې مسلمان وي د خپل ورور مټه پرېښولی نشي. سبا به وایي چې په عشق جارېدلی نشي، بیا به ګمان کړي چې بې ننګ او خپل ننګ لازمه. زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. مورې لنډۍ توره مې راکه بس که جنګ لازمه، زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. یو مسلمان د بل د غمه خلاصېدلی نشي، چې مسلمان وي د خپل ورور مټه پرېښولی نشي. سبا به وایي چې په عشق جارېدلی نشي، بیا به ګمان کړي چې بې ننګ او خپل ننګ لازمه. زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم. راله رخصت راکوه زړه کې مې ارمان جاړي، د ډېرو لوږو او د تندو ماشومان جاړي. یو خوا کشمیر بل خوا میرونه د افغان جاړي،
آخر پښتون یو سر می پاسا په پښتو یخې دی نو می جالاتې د محبوب سره پالنګ لازم مورې لنډۍ توره می راکه بس که جنګ لازم زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم شمې د دین ته ملګرتیا لرې پاتنګ لازم زه یم بچی د مسلمان د کافر څنګ لازم ګرانو ملګرو دغه نظم انقلابي نظم چې ډېر زړه پورې نظم و حقیقت سره چې هغه نظم راته بیا را یاد شو چې تیر کال مې کم ریکارډ کړی و هغه رنګونه هغه خوندونه و پکې او حقیقت نه ډک نظم ملګرو یقینا چې دا نظم به مو خوښ شوی وي خپلو ملګرو سره یې شیر کې او جلات خان زړیوال صاحب ته ډېرې ډېرې دعاګانې وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي نو ملګرو اجازت به درنه غواړم دغه نظم سره چې هر ځای ښاد اوسئ آباد اوسئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله